الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز ملګرو، د اسلام او د دین سره متعلق مسلمانانو، دا د دنیا نظام او د آخرت سمره امور چی دی چه تعلق د نیکانو سره ده، د دې دواړو د حصول د پاره یو سرمایه پکار ده چې هغې ته محبت وایي. که د دنیا د خلکو سره د دنیا محبت نه، دنیا ورته نه حاصلېږي. که د آخرت د حصول دپاره مسلمان سره محبت نه، آخرت ورته نه حاصلېږي، جنت ورته نه حاصلېږي. د آخرت چې څومره نعمتونه دي دا ورته نه حاصلېږي. محبت الله پاک داسې یو قیمتي شی پیدا کړی چې دا موقوف علیه د دنیا د حصول هم دی او د آخرت د حصول هم. معززو، زما د ډېرې مودې نه دا یو تمنا وه، دا مې ارزو وه چې الله جل جلاله راته یو مکتبه راکړي، د الله کارونه د صبري، د مکتبې نه مخکې الله خواږه ملګري راکړه چې هغه د محبت نه ډکو، د اسلام او د دین د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شریعت سره د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره مینه وه. داسې ملګرو باندې الله پاک زه ښایسته کړم. الله دې زما ټول ملګري چې په هر ځای کې دي، الله دې تر و تازه ولري. رب کائنات ته ور باندې یو ګرم باد هم نه لګي. یقینا خوږ ملګری او خوږ دوست دا یو قیمتي سرمایه ده. تمام صحابه کرامو کې لوړه مرتبه
دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دومره لوړه مرتبه چې الله ورکړې ده نو دا په دې دوستۍ. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره په دوستۍ کې هغه اوچت مقام حاصل کړو چې نور صحابه کرام دا غي عاجز. نو دوستی او قیمتي شی ده ان شاء الله العزیز. که عمر بقا وکړه بیا به یو ورځ خبرې په دوستو کو چې دوست چاته وای، د دوست کوم صفات دي، کوم صفات والا دوست نه جوړیږي، او بیا د دوست څومره قیمت ده. نو معززو ما سره الله یو غټ احسان دا کړی چې د اخلاص او د محبت نه ډک ملګري را کړی. هغه ارمان د مکتبي او د کتابخانې راته پوره کړم. من لم یشکر الناس لم یشکر الله لاندې چې رسول الله مبارک فرمایي څوک چې د مخلوق شکر ادا نه کړي هغه د الله جل جلاله شکر نشي ادا کولی. ځکه د مخلوق احسانات محدود او محصور دي، د الله احسانات دا د حصر د حاصر لاندې نه راځي. د مخلوق احسانات واړه دي او د الله احسانات غټ دي. نو د دغه شکرانه د ادا کولو د پاره او په دغه حدیث د عمل د پاره زما خوږ ملګری او دوست حاجی نصر الله صاحب زاده سے ما سره په دې مکتبه کې پورا منډه وهلې ده. بیا دویم نمبر زمون کلیوال دی، ملګری مو دی او ډیر راته ګران دی. هدایت او دا غورونو مشرور هدایت نوم دی، بیا ورپسې عزیز، بیا نجیب، بیا عثمان، بیا میلاد. دی را سره په دې کې د خپل وس موافق کافی منډه وهلې ده. بیا زما ملګری عزیز چر وخت ما سره ګرځي او تاسو سره بلدم یای. هغه زما یو بل ملګری یاسر نوم دی او زما یو نوی دوست لږ وخت کېږي چې زما د هغه ورورولي شروع شوې ده. خو د اخلاص یو مجموعه ده. حاجی عبدالله ترخیل هغه را سره په دې کې منډه وهلې ده او احسانات را سره کړي دي. نورو دوستانو چا بزړه خوشاله شوی، چا برا سره دې کې نور منډه وهلي، ښه مشوره به را کړي. الہ العالمین دې د دې ملګرو د یوې روپۍ مقابله کې دنیا کې کروڑونه او اربونه اجرونه ورکي او په آخرت کې دی الله جل جلاله ورته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په پاکو لاسونو د حوض کوثر په اوبو سیراب کی او الله مو دې په شریک جنت الفردوس کې همسایه‌ګان کړي. یقینو کوي چې کله دې کتابخانه ته داخل شم دغه یو ملګری ما ته یادېږي
او زړه مو ورته دعا غواړي، بلکې زما ټول دوستان دوی ته دعا کوي. کمو دوستانو چې مالی احسان کړي، کمو دوستانو چې قلبی احسان کړي، کمو دوستانو د اندامونو خدمت کړي، څوک پیاسې خوشحاله شوي دي. الله مو دې ټول په جنت کې همسایگان کی. زه یو کمزور انسان ما د پاره یو خصوصي دعا وکړئ چې زه د دوی دا سعی او کوشش بې ځایه صرف نه کم، او د اسلام او د دین حتی الوسه خدمت وکم، اسنه په ورځ د قیامت کې دوی ته زما سترګې ټیټي. ما تم دعا وکړئ چې الله جل جلاله راته دا قید و جهان د اسلام او د دین خدمت را نصیب کی. الله پاک میں اسلام او د دین صحیح خادم وګرځي، او باقی زندگی مو د اسلام او د دین په خدمت کې تیر کی، او د الله د بندگانو د اصلاح توفیق الله پاک راکی، چې د خلینا مداسې خبرې وزي چې الله پہ راضی شي، او د الله جل جلاله بندگان د الله په دې پاک دین باندې روان شي. معززو د یسو خبرې مې تاسو ته عرض کړي، ځکه چې دې ملګرو را سره احسانات کړي وو، ما وی چې شکر دې ادا شي، دا وی بدلې ورکولو والا الله دې، خو ظاهري داغوی د احسان تذکره مې تاسو ته وکړه. تاسو هم دعاګانو کې یادوئ، ما تم دعا کوئ الله دې زموږ ټول دوستان خوشحاله او آباد لري. الله مو خوشحاله او آباد کا انشاءاللہ العزیز. لگا ورځ بعد به انشاءاللہ موږ دا ترتیب شروع کوو. زما په ذهن کې چې څومره د عوامو ملګرو د مسلمانانو د اصلاح خبرې دي، په هر موضوع چې دي انشاءاللہ العزیز حتی الوسبا پای کې خواري کوو. الله دې ماته د وینا او د عمل توفیق راکړي. تاسو ته دې الله جل جلاله د صحیح اورېدلو او د عمل توفیق درکړي، او الله دې ټول مسلمانان یو قلب او یو جسد او یو روح ګرځي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.